السلام علیکم ګران مینوالو زه یم علي مسعود او پروګرام دی زمونږ ازاره لکه څنګه ده چې تاسو ته پته ده چې مونږ راځو په دې پروګرام کې یو د ښایسته علاقې سره نن مونږ راغلي یو د بټر آباد یو ښایسته علاقه چې نوم یې ده هرنوي ته مونږ راغلي یو دلته ډېره ښایسته علاقه ده او ډېر ښکلی زبردست موسم دی د اتوار ورځ ده زه به خلکو سره به ګپ شپ لګوو چې دلته دوی راغلي دي دوی چکر یې لګوي د کم ځینې خلک راغلي دي دلته ډېر زیات خلک راځي د ټول پاکستان نه خلک راځي خو مونږ به ځو مخته او د خلکو سره به لګوو ګپ شپ تاسو اوسئ زمونږ سره نو راځئ دا ټایم موږ سره دلته پښتانه ورونه دی دوی سره ګپ شپ لګوو چې د کمې علاقې دی او دلته څه ټایم نه دی السلام علیکم وعلیکم السلام جی تاسو لږ راځئ خوښئ څنګه جو ښې خیر الحمدلله صحتونه مو ښه دي الحمدلله د الله رحم ستاسو د کومه علاقې من د باجوړ ایجنسي او پېښور کې اوسېږو دلته راغلي یو خپل کاروبار هم کوو بس درې میاشتې داسې ځل هم دلته تېروو د دې لپاره دا ماشاءالله ډېر ښایسته ځای دی د سیر سپا لپاره ډېر د امن د پښتنو لپاره د نورو مسلمانانو لپاره ښه د امن د خوشحالۍ ځای دی او موږ دا ستاسو دا کوم چینل چې دا ګورو افغان چینل او ماشاءالله د دې علي ورور د دې ډېر زیات موږ شکریا ادا کوو چې د هغې په هر وخت کې موږ د دې شکریا ادا کوو چې د پښتنو ورونو سره د نورو مسلمانانو ورونو سره داسې ملاویږي او داسې پروګرامونو کې دی حصه اخلي ښه قربان دا راته ووایه که نه چې کاروبار دې څنګه دی الحمدلله کاروبار بالکل صحیح دی دا اوومه شپږمه پنځمه ورځ ده ډېر ښه کاروبار دی ټولو ملګرو ښه کار چلېږي الحمدلله هر سړي له الله خپل رزق ورکوي ښایسته مننه السلام علیکم وعلیکم السلام ستا نوم دی ګرانه زما نوم ذاکر الله ذاکر الله ته د کومه علاقې زه هم د باجوړ ایجنسي ته هم د باجوړ ګلونه یې ته څه کاروبار کوې زه چشمې خرڅوم چشمې دې چېرته دي بورډ لګېدلی دی دلته دی د سره ولاړ ښه دا بورډ ډېر ښه سیسټم دی که نه نه کرایې نه صحیح بس چېرته یو درې که نه دلته کرایه ورکوئ او نه کرایه نه ورکوو بس بورډ دی چې کوم ځای کې ګاهکي بس هغه پسې ورځو او هغه ځای کې پرې خرڅوو کار مار څه ګزاره کېږي الحمدلله ښه دی کار ښه دلته خو موسم ماشاءالله ډېر ښه دی که نه موسم نن لږ نور دی نور کله باران هم وکړي او ورېځ هم وي لکه داسې ټینشن هوا یخه هوا لګي باګنوري به هم پروا نه کوي ښه کوم ملګري چې تا ګوري په پېښور کې هغو ته به څه ویل غواړئ بس هغوی ته زما دا خواست دی چې هغه راشي او د دې سیر ډېر ښه ځای دی دلته یوازې دا نه مخکې چې څومره ځي نتیا ګلي په سایډ ته ایوبیا سایډ ته دا ټول دغه ځای کې یخ هواګانې لګي او ډېر ښه ځای دی هر څوک دې دلته راشي او د دې چکر ولګوي سیل دې وکړي مننه مهرباني جی مینوالو دغو پښتانه وروڼه نور ځو مخته ګپ شپ لګو ګورو چې نر موږ د پښتانه میلاو شي هغو سره هم ګپ شپ لګو صحیح شو راځئ زموږ سره اوسئ جی مینوالو دلته نور پښتانه ورونه دي یو بل کس ولاړ دی هغه نه تپوس چې د کوم ځای نه راغلی السلام علیکم وعلیکم السلام څه نوم دی ګرانه اسرار افریدي اسرار افریدي بیا خو به د خیبر ایجنسۍ نه راغلی زه خبر ایجنسۍ نه راغلی ښه څرنګه ښه یې جوړې په سور کې چکر ته راغلی نه دلته ډیپټي کې سیکورټي کوم دلته سیکورټي دلته یې دلته پارک کې ښه پارک کې دا خو ډېره ښه خبرداره ته وایي چې دلته ډېر رش کش و که نه او رش ډېر زیات وي اختر ټایم کې اختر نه رش نه وي اختر نه علاوه هفتې اتوار دې ټایم کې رش وي خو مازدیګر ټایم ډېر راشي که نه ډېر راشي دا راته چې کوم ستا ملګري تا ګوري په کوواټ کې په خیبر ایجنسۍ کې په پېښور کې هغو ته به څه میسج ورلېږي څه سلام دعا هغو ته به دا ورلګوي چې بس دغلته موسم ښه دی دغلته چکر ته لږ لږ خل راځي نو ښه که نه ریفریشمنټ کېږي دې سره پوه شي نور ستا ملګري سنډېوالان چاته سلام دعا لېږي نو بلکل تاسو لېږلی شئ بس ټول ته سلام کوو پوه شو ملګرو ته نور څه نشته بس مننه مهرباني تھینک یو السلام علیکم وعلیکم السلام ماشومه ستا نوم محمد انیک محمد انیک جی کوم ځای نه راغلی پېښور نه پېښور نه راغلی ښه دا ځای خوند درکوي او ډېر خوند ورکوي بس انجوای دپاره راغلي یو بس خطا تېر شوی دی فیملي سره راغلي فیملي سره راغلی او جی او دا راته ووایې که نه
چې نور به چرته ځې کم علاقې ته به ځې نه ته ګلې ته بزو مری ته بزو بس چکرې مکرې وو صحیح شو او سکول نه مخه او سکول نه بس چټیانی صحیح شو او سم میسج ورکې ستا چې کوم ملګري پېښور کې دا ټایم تا ګورې هغو ته بس سم میسج ورکې میسج شکیل جی صاحب ته عمران جی صاحب ته وقار جی صاحب ته چې تاسو راغلي وای مونږ سره ډېر خوند به کړو خیر که راغلی دي سلام خورته وکړه السلام علیکم السلام علیکم مننه جی منوانو دا یو ماشوم زو دلته نور ملګري دي هغو سره ګپ شپ لګو السلام علیکم وعلیکم السلام جی تاسو هم پښتانه हाँ जी बिल्कुल تاسو هم پېښور نه راغلي जी बिल्कुल نوم دې څه دی अजहर حضر हाँ जी دا راته وایي چې څنګه دې تېر شو د اختر چټیانې ये ډېر ښایسته تېر شو اوس اخلاق نه پس راغلي وو چکر لپاره لږ فیملي سره یو او کسان هم دي راسره نو بس ټول سیل کوو صحیح شو دا راته وایي که نه چې زمونږ پېښور کې خو ډېره ګرمي که نه صحیح شو او دلته ستا چې کوم ملګري یاران دوستان دي هغو ته به څه میسج ورکړي چې دلته راشي دلته دې چکر مکر ولګوي هغه ته وایم دلته راشي ګرمي شته خو اوبه هم دی او هوا هم چلېږي او به ګزاره کېږي گزاره کېږي که نه دا صحیح شو ډېره مننه مینهوالو زو مخته نور خلکو سره هم ګپ شپ لګو زمونږ سره اوسئ جی مینهوالو دا ټایم چې وګورئ دلته یخې اوبه روانې دي دلته ورته خلک ناست دي د اوبو په غاړه باندې لکه موږ به چې کلي کوو چې د ګودر په غاړه خو دا ګودر نه دی بهرحال روانې اوبه دي دلته ملګري ناست دي هغو سره ګپ شپ لګوو ملګري السلام علیکم څنګه جي ښه تاسو ښه مهرباني صحت مو ښه دی لږ بره راشه که خفه کېږې نه ستا موډ خو مې در خراب نه کړو ډېر په مزو کې اوبو کې ناست اوس ډېر ښکلی موسم دی دا خو او ډېر انجوایمنټ دی ډېر مزېدار موسم دی دا بیټ آباد کې جي موږ پېښور نه راغلي یو او ډېر ښه موسم دی نوم دې څه دی قربان محمد علي نوم مې دی جي دا راته ووایه چې پېښور کې خو ډېره زیاته ګرمي که نه او جی بالکل ډېر ګرمي ده بس دا ځای ته خوند کوي که نه او دا بس لږ ښه دی ګرمي دلته هم ښه ده خو دا اوبه دی که نه دلته د اوبه په وجه لږ موسم یخ دی او هوا هم لګي که نه هوا هم لګي یخ هوا لګي د اوبه په وجه او جي صحیح شو او ډېرې مزې بدې کړي چکرې بدې لګي کم ځای نور ستا مزید اراده ده د تللو دې نه مخکې زمونږ ځو لا نتیا ګلي پورې بیا مري ته ځو بیا واپس پېښور ته به ځو جي او بیا به خپل هغه چې کوم ستا مصروفیات دي بیا ما ګرم موسم دی نو بس هملته پېښور ته به واپس ځو نو زه هغه وایي که کار څنګه دی پېښور خو پېښور دی که نه او جی دا بالکل پېښور دی هلته هم ډېر ښکلی ځای دي ډېر تفریح والا ځای دي خو بس دا هم لږ ښه دی مونږ دا ویلو چې دلته هم دغه ته وایو چې پېښور ته راشي هلته هم لږ تفریح وکړئ تاسو هلته هم ډېر ګرم موسم دی خو موسم ځای ښه دی لږ څه میسج به ورکوې ستا ملګرو یارانو دوستانو ته ټولو ملګرو ته سلام وایم او دلته لږ راشي تفریح مفریح وکړي خیر دی بل هفته کې راشي چټیانې چې لږ موسم ښه دی نتیه ګلي ته لاړ شي هلته موسم ښه دی او دعاګانې کوئ چې پېښور کې موسم ښه شي لږ باران واران وشي موسم ښه شي ډېره مننه وروره مهرباني مینهوالو دلته چې وګورئ څه ملګري دي پخلی کوي دوی سره ګپ شپ لګو چې د کوم ځای نه راغلي دي او دوی څه تیاروي السلام علیکم وعلیکم السلام ستا نوم څه دی وروره کریم خان د کوم علاقې نه راغلی د بانی نه اچھا د بنۍ نه راغلی مینهوالو زه به اوس خبرې کوم د بنو په لهجې کې زه به کوشش کوم دوی سره شاه نوم د کریم نوم دی دا دا راته ووایه چې څومره ورځې د وشوې دلې 15 ورځې د وشوې اچھا او دا څه پخوئ تو څه دا چاولې پخای ځون ځون دا بخورې کمیش غریبون پر کړی تو زه ټولې خوري اچھا ملګری دا ته دلې روشه السلام علیکم سلام تو څه نوم ده برکت الله برکت الله ته د بنۍ نه راغلی باندې نه راغلی ټول ملګري یې ټول مزه الحمدلله اچھا او ورې خو ډېره ګرمي بانی شي باندې شي ګرمي شته بس الحمدلله برمینه لګیا دي چې بارون یو موسم صحیح شي دلې شو برابر شي شو اچھا او څو ملګري راغلي ټول 11 کسان وي 11 کسان الحمدلله او واپسي وکړه دو واپسي ان شاء الله سبونه بلخته اچھا او دا ډېر مزې به مو ښه کوم کوم ځای نه تاسو تللي وې یاره سوړو وطن نه سره وال پهله تللي وي کمراټ ته کمراټ نه راغلی بیا منصهرې ته منصهرې نه بیا داسې راغلی ناران ته مې ناران شه شپه وکړله جیل ته چیک شلي بیا د جیل نه دغسې سیخ راغلی بیا پوس چیک شوي وي هغه ته اوس څه وی اچھا لیاسې منجې ته صحیح شوه اچھا اوس دا راته ووایئ که نه چې اخلی پخلی وخت سره روان ده که نه کیمرامین ته به زه وایم چې دی لږ د چاول یو ښکاره کړي غوښه ده او دیګ دی هلته که نه او داسې نه چې تاسو ځان ته وخورئ دوستانو مونږ پکې یادوئ که نه صحیح شو که نه
زه مینوالو موږ مخته ځو ګپ شپ لګوو او هغې پورې به دلته موږ ته کانه پینه تیارې موږ واپس راځو دوی سره به که موږ ته ټایم میلاو شو دوی سره به خوراک موږ وکړو ښه ملګری چې خامخا به راځئ نو موږ به راځو ضرور نو راځئ مخته ځو نورو خلکو سره ګپ شپ لګوو دلته یو بل ملګری لګیا دی چې دی څه کوي السلام علیکم السلام علیکم اوریدونو خلکو لیدونو خلکو ټولو ته زما سلامونه وي ډاکټر یم سرجن یم د شعرونو نه د مریضانو نه تنګ شولو اوس راغللو په د بیابان کې ملې مړۍ پخوو مازې کوو خوندونه خلو د ژوند نه ډاکټر صاحب دا خو ستا ډېر ایکسپیرینس دی په مریضانو کې که نه او دا اخلی پخلی دا به ستا څنګه وي ګوره خبره واوره په ژوند کې به د هر قسم مصیبتونو ته ځان تیار لري دا زه یو هغه اکسرسایز کوم چې ووایې ته سبا دغسې ورځ راشه ته اور بلول وي نو زه به څه کوم زما د کور طرف نه خو دباو نه وي بابي طرف نه نه هغسې خو تاسو دا پوره کوم هم دغسې برابر دی که نه خو خبره هم دغه دی چې دا ټول کوم ته دپاره پکار دی پوره دنیا خلکو ته پکار دي چې هغوی د پخوو کې د مدد کوي د کورولو سره څه ده نه کوي بیا خو ګوره کور کې په اسانه عمر خو نه تېرېږي که نه صحیح خبره مینوالو تاسو هم کوشش کوئ که د چا ودونه شوي د خپلې کورورا سره لږ هیلپ کوئ شوي خو هغوی د زر ودونه کوي که د چا دوه شوي دا د درې وکړي که درې وي څلور دې وکړي ګوره یا الله خیر یا الله خیر داسې مه کوه ډاکټر صاحب داسې خلک دي مونږ ولې کور نه پې تښتې که نه مسلمانان هسې هم الله دی خپل هم ځان جنت ته بیایي 200 نور هم جنت ته بیایي ځان ته خودکش شه نو خو هم ده وایم زر په زر ډېر جوړېږو چې د دنیا خرکه کوئ هوی هوی الله دې خیر کړي دا د ودونو خودکش دی تاسو ولیدلو دا ډاکټر صاحب خو ګورې خبره واوره زه خو ډاکټر یم که نه د خلکو په یو ګوته د سر درد باندې مونږ خیال کوو او دا دنیا مخلوق لګیا دي خودکش باندې په خلک هم جنت ته په زور ډاکټر صاحب تا ما ته دا نه وایي چې د کمې علاقې خدای د خیر وکړي چې ډاکټر څه وي که نه هغه د دنیا کس دی هغه دنیا کې ته چېرته وي دغه دی خو زه بیسیکلي د بټاګرام یم پوهېږې او بس دغه دی چې زه ټولو خلکو ته دعا کوم چې خدای دا وکړي چې هر سړی د بل سړي مدد کوي خدای د خلکو نه دغه فساد دغه غمونه لرې کړي چې هر سړی د بل سړي دښمن جوړ شوی دی امین مننه د باندې ما د پوره مخلوق ته دعا دی تاسو زه ویلکم کوم تاسو راغلي د خیر میسج په دنیا ته وړئ چې هر سړی د بل سړي مدد وکړي او چې کوم مسایل دي د دغه مسایل په خیر سره حل روزي خو نه د ده مسلو مقصد نه دی چې تاسو په یو بل پسې لاګې شو یو بل مړ کوئ او یو بل په تکلیف کې اچوئ په خپل کور کې مړی ډاکټران یو مونږ نه شو خوړی دی تاسو د غمونو د وجې تنګ یو بس مینه کوئ یو بل سره مینه کوئ ډاکټر صاحب ډېره مننه ډېر خوند یې دا زما میسج و مینه به کوئ نو ژوند به خوشحال تېرېږي که دنیا هم دی او قیامت هم دی که څنګه تاسو لګیا یو دنیا مه غرقه کړه خصوصا دا پښتون دپاره دا زما میسج دی چې پښتو خلک د لږ پوه شي ډېره مننه مهرباني جی مینوالو چې کوم تاسو یو ټیلنټ وکتلو د کسان د موټرسایکل او د ګاډي د چې کوم هغه دوی ورته وایي موت کا کوه
او ډېر زیات خوند یې وکړو. د دې کسانو تپوس کوو چې کم ټایم نه دوی دا لګیا دي او دا دوی دا کوي. السلام علیکم. वालेकुम सलाम. आपका नाम भाई? नदीम मुगल. नदीम मुगल भाई, ये बताइए मुझे कि मैंने देखकर हैरान रह गया हूँ, कब से कर रहे हो ये? 15 साल हो गए. 15 साल हो गए. तो कोई डर लगता है आपको? नहीं, रोज़ी करते हैं. अगर डर रखेंगे तो फिर ये रोज़ी नहीं कर सकते. तो आपका काम यही है? यही काम है. इससे हमारे बच्चों की रोज़ी है, हमारे ख़ानदान को रोज़ी मिलती है. हमारा ये काम है. तो आपको कोई डर नहीं लगता? क्योंकि जाहिर बात है काम तो करना है, कोई काम तो करना है ना. बस अल्लाह ताला की तरफ से अगर मेहरबानी है तो कुछ भी नहीं होता. अगर उसकी वजह से कोई फ़र्क पड़ना है तो वो बाहर रोड पे भी पड़ सकता है. चलो अल्लाह आपको सेहत और इसी तरह आप कामयाब होते रहो. बड़ी. अस्सलाम वालेकुम. सलाम. आपका नाम भाई? मेरा नाम बिशारत अली है. बिशारत भाई, कब से कर रहे हो ये मैं 90 से कर रहा हूँ. 1990 से. 1990 से जी. यानी कि काफ़ी अरसा हो गया जी. तो डर लगता है? लगता है. डर क्यों नहीं लगता. लेकिन क्या करें, जाहिर बात है. भाई कह रहे थे कि काम तो अपने करने हैं बच्चों के लिए. एहतियात भी ज़रूरी है. एहतियात करते हैं बस. डर तो ये मौत का कुआं है, इसमें गिर के आदमी की टांग भी टूट सकती है. कोई भी मसला बना. वाक़या हुआ है आपके साथ? वाक़या तो 3-4 मरतबा हुआ पर अल्लाह ने बचा दिया. कभी ऐसी चोट नहीं आई जो जिससे ज़्यादा नुकसान है. चलो खुश रहे. और कौन है आपके साथ? ये भाई होते हैं, ये भाई होते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. आपका नाम भाई? चांद. अच्छा, आप कब से कर रहे हो ये? हमें भी 2-3 साल हो गए हैं. 2-3 साल हो. हम सामान की इसकी फिटिंग करते हैं. अच्छा, ये बताओ कि ये करते आपको डर लगता है? नहीं, ज़रा सा भी नहीं. कोई वाक़या हुआ है आपके साथ? नहीं, अल्लाह खैर करे. अभी तक तो कोई वाक़या नहीं हुआ. अल्लाह का बहुत करम है. चलो जी, खुश रहो. मेहरबानी. थैंक यू. जी مینوالو داسې خلک هم شته چې د روزي دپاره یعنې د کاروبار دپاره یا د خپلو ماشومانو د محنت دپاره دوی د خپل ځان بالکل مرګ ته ورکړی دی. که وګورئ ډېر خطرناک کار دی، موټرسایکل دی او ګاډي. خو بهرحال دوی وایي که نه چې مونږ څه وکړو، زمونږ دا مجبوري ده. ماشومانو دپاره زمونږ دغه فن دی، مونږ دغه کار کوو. نو دا تاسو وکتله د موت کا کوه. اوس نور خلکو سره ګپ شپ لګوو چې هغه نور زموږ پښتانه وروڼه راغلي دي چې هغه څه وایي. راځئ زمونږ سره اوسئ. مینوالو دا ټایم زموږ سره نور پښتانه وروڼه ولاړ دي چې ګورو د کومه علاقې نه راغلي دي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستا نوم ګرانه؟ بلال احمد. څه نوم دې دی؟ بلال احمد. بلال احمد ورور دا د کومه علاقې؟ زه د وزیرستان اوسېدونکی یم. اچھا، دا هلکه موږ د وزیرستانۍ میلاو شوی دی. نو زه به اوس په زموږ چې کومه خپله لهجه ده د وزیرستان په هغه کې به خبره وکړم. وزیر یې که مسجد یې؟ وزیر. اچھا وزیر یې. کله راغلی یې دلی؟ مانا نن 15 ورځ ده. اچھا، ولې د وزیرستان نه راغلی یې؟ وزیرستان نه راغلی یم 4 ورځ. څه خوند درکوي دا لکه؟ یاره خوند شته ډېر دی. خوند صحیح دی. غوښه راغلی که ملګري در سره دي؟ نه ملګري شته در سره تقریبا 15 کسان. اچھا، دا خو ډېر ملګري راغلي که نه؟ بالکل. د مین وزیرستان خو داسې ډېر ښکلی دی چې حکومت خرچه پرې وکړي. ته څه داسې ښکلی جوړ نه شي؟ یاره چې کله حکومت باندې خرچه وکړي دا شی فیسیلیټي میلاو شي وزیرستان ته یاره ځي چې بدانه و دوه ګینه ښکلی شي که نه؟ بالکل. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وروره ستا نوم؟ ما نوم عزت الله. ته د کومه علاقې؟ زه ډېره اسماعیل خان. او دا د ډېر اسماعیل خان موږ ته میلاو شوی دی. ډېر اسماعیل خان دا هم زموږ پاکستان چېرته دی؟ زموږ ټولې علاقې دي. ښه دا راته ووایه چې ډېر اسماعیل خان خو ډېر ګرم دی ګرانه. ډېر ګرم دی، بیخي زیات ګرم دی. او دلته څومره ټایم دی چې راغلی؟ دلته کورونه هم مخته راغلي وو. مطلب زه اوس راغلی یم. د هفته به مې کېږي عید تېرولو لپاره. عید ته راغلی؟ او هسې کومه علاقه دي خپله پخه علاقه دي کومه یوه ده؟ پخه علاقه هم ډېر اسماعیل خان ده. ډېر اسماعیل خان ده. ما ته خو داسې ښکاري لکه د مغل کوټ دي ژوب دغه علاقې. نه نه ډېر اسماعیل خان تاسو ډېر اسماعیل خان وري. واو ښه دا راته ووایه که نه چې څنګه دلته خوند شته که نه شته په دې علاقه کې؟ دلته خو ډېر زبردست ځای ده. ډېر زبردست ایلریا ده. ډېر ښه سوړ ماحول ده. ډېر زبردست ځای ده. څه پیغام ورکړې زموږ پښتنو مینوالو ته چې کوم دا ټایم تا ګوري؟ زه به څه پیغام ورکړم؟ بس زه به دا ورته وایم چې رادې چې د ابټاباد ته دې راسي. ډېر ښکلی ځای ده. دی چې ماحول دې ویني. هلته ډیرک خو ډېره سخته ګرمي ده. دلته مطلب ډېر زبردست ماحول دی. ډېر سخت خوند چې راسي وویني دا ځای. صحیح شو وروره، ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. جی مینوالو دا زموږ پښتانه وروڼه، یو د وزیرستان وزیر و بل ورور سره د ډېر اسماعیل خان و. ډېر اسماعیل خان زموږ ډېره ګرمه علاقه ده. زه نور خلکو سره ګپ شپ لګوو چې هغه څه وایي. دلته نور پښتانه پیدا کوو. زه پر مخ باندې ځو، راځئ موږ سره اوسئ.
السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. ګرانه د کوم ځای؟ زه د هرساتۍ یم. او دلته چاولې خرڅې؟ او چاولې خرڅوم. کارمار دې څنګه دی؟ الله پاک شکر دی الحمدلله. ښه روان دی؟ او بالکل صحیح دی. دا راته ووایه که نه چې څومره ټایم دی وشو دلته؟ زما دلته وشو یو 15 کاله شو دی. 15 کال دلته وشو؟ او 15 کاله. نو دلته خو کار صرف په سیزن کې په ګرمیانو کې په یخنیانو کې خو داسې کار نه وي. یخنۍ کار نه وي. او د یخنۍ کې موږ کباب لګو پکوړې لګو که نه کم وي خو بیا هم ټایم پاس کېږي الله شکر دی. ګرمۍ موسم کې بیا کار ښه وي. دا راته په موږ چاولې خورې او که نه؟ ولې نه کښېنه. دا قربان مننه خوشحاله اوسې. مننه. جی مینه والو دا ټایم وګورئ زموږ سره پښتانه ځوانان ولاړ دي. ګورئ چې دوی د کومه علاقې نه راغلي دوی سره لګوو ګپ شپ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستا نوم وروره؟ محمد قاسم. قاسم بھائی د کومه علاقې نه راغلی؟ زه پېښور نه بړه پېښور هلته خو ډېره زیاته ګرمي وه. ډېره زیاته وه. څومره لرې راغلي یې؟ یاره کم از کم 200 کیلومتر کې راغلي یو فاصله کې. ملګري مې څومره دي؟ یاره موږ سره خو دلته یو خپل تره زوی راسره دی او دا مې ترور زوی دی دلته اوسېږي. دلته اوسېږي؟ او دلته اوسېږي. او ستا چټیانې څومره پاتې دي؟ زما والا خو بس په 7 تاریخ باندې بس ختمېږي. خوشحاله اوسې. السلام علیکم وروره. وعلیکم السلام. زما نوم عبدالحق دی. د پېښور سره تعلق لرم. دلته په چاکر باندې راغلي یو ډېر خوند کوي. هلته ډېره زیاته ګرمي وه او دا ترور زامن دي کره راغلي نو ډېر خوشحاله یو موسم. داسې ډېر خوند کوي چې په دا سړی کې سړی د تره زامن د ترور زامن که نه داسې خدای هر موږ ته دې خدای راکړي. بس ترور زامن او خپلوان دلته په کار راځي ځکه چې څه فایده ترې نه وانخلي نور خو څه هغه نه وي که نه. دا فایده ده په دا ګرمیانو کې که نه؟ فایده ده او بل ښه په خوشحالۍ ورته راغلي یو ډېر خوشحاله یو. دوی سره هم ګپ شپ لګوو که نه. 2-3 شپې مو شولې او موږ وایي چې دلته 2-3 ورځې نور هم تېرې کړو. ډېر خوشحاله. بس خیر تنګ کوي چې پرې نه ږدئ ښه؟ نه تنګوي چې بیا راته وایي نه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نوم وروره؟ محمد اسماعیل دی. اسماعیل وروره دا راته وایي زما د ماما نوم اسماعیل دی. مېلمانه خو ګڼ درته راغلي دي که نه؟ بلکل دا راغلي دي موږ ته او موږ نورو ته هم دغه خواست دی مېلمنو ته خپلو خپلوانو ته چې را دي شي. هلته ډېره زیاته ګرمي ده په پېښور کې او دلته موږ سره دا چټیانې تېرې کړي. عید شپې ورځې دي نه تېر شو نو ډېر خوند یې وکړو. ډېره مزه یې وکړه. دې موږ ته راځي. موږ خو هسې رازونه دلته کې اوسېږو بس چې دې راشي دې سره موږ هم راشو راوځو. سړي ته یو ملګری یو څنګ میلاو شي. یو څنګ میلاو شي بس دې سره موږ هم ډېر انجوای وکړو دلته. نو ستا څه پیغام ورکړې زموږ هغه مینهوالو هغه ورونو پښتنو ورونو ته چې کوم په ګرمیانو کې ستا خپلوان دي هغه هم راغواړې؟ او نو ټولو ته زه دا خواست کوم ټول دې راشي په مینه په ډېرو په خوشحالو باندې او دلته ډېر ښه موسم دی انشاءالله او څه قسم ته هغه به نه وي. دا ډېر ښه خلک دي. دا لکه داسې نه وي چې ډېر خلک درته روان شوي او بیا ما پسې نه هېڅ خبره نشته. زموږ زړونه پښتانه زړونه دي ډېر غټ زړونه دي انشاءالله چې څونه راځي انشاءالله ډېر به خوشحاله وي دلته. مننه خوشحاله اوسې. الله دې آباد لره. مهرباني. السلام علیکم.